ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له هلمند کوو. له پرون راهیسې لښکرګاه ښار ته نږدې سخته جګړه روانه ده چې طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په همدې تړاو ولسمشر محمد اشرف غني ویلي پر هلمند ولایت برید به د وسلوالو طالبانو لپاره ډېر سخت تمام شي. له هلمنده بل خبر راخلو. هلمند کې وسلوالو طالبانو د برېښنا سب سټیشن 15 ساتونکي له ځان سره بیولي او له هغه وروسته خلکو سب سټیشن چور کړی او د میلیونونو ډالرو سامان آلات یې وړي. امرالله صالح د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان د اوربند ټینګښت ته د خپلې سیاسي ماتې په نظر ګوري. صالح وایي دوی غواړي په خپلو بریدونو عام ولس د نویمې لسیزې له برخلیک سره مخ کړي. طالبان د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي رسنۍ CBS سره په مرکه کې ویلي هیله مند څو د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت بیرته ښه شي او د امریکا ټاکنې وګټي. مسعود اندرابي د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پولیسو ته امر کړی چې غله په نښه او د مقاومت په وخت کې دې په سر وولي. امریکا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لیګټ وایي د دوی لخوا خالي شوي پوځي مرکزونه او ځینې نظامي وسایط به افغان ځواکونو ته وسپاري او په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت سره په ګډه کار کوي. ولسمشر غني تیر مازدیګر له قمرګل سره چې څه موده وړاندې د غور ولایت په تیموره ولسوالۍ کې له طالبانو څخه د خپل مور او پلار وژلو غچ واخیست وکتل. ولسمشر غني د هغې زړورتیا ستایلې او ویلي دي چې قمرګل د میوند د اتلې ملالۍ تاریخ را ژوندی کړ. د تاجکستان په ټاکنو کې امام علي رحمان د 90 سلنه رایو په ترلاسه کولو سره بریا ترلاسه او د 5م ځل لپاره د دغه هیواد ولسمشر شو. او وروستی خبر دا دی چې لیکوال او ژورنالیست جعفر هان د کرکټ په ډګر کې د غوره خدمتونو له کبله افتخاري سفیر ټاکل شوی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.